د ښاغلي واحد فقیري د ورځني سیاسي نوټونو 480 برخه. نیویارک ټایم د جون پر 26 لیکي د امریکا استخبارات دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د روسي نظامی استخبارات په افغانستان کې افراطیانو ته پیسې ورکوي چې امریکایي عسكر په نښه کړي. د روسي نظامی استخبارات اسلامي افراطیانو او مسلح جنایتکارانو ته نغدي پیسې ورکوي څو امریکایي عسكر ووژني. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي استخباراتو جمهور رئیس ټرمپ ته دا معلومات وړاندې کړي دي او په سپینه ماڼۍ کې د مارچ په میاشت کې په دې هکله یوه غونډه هم تشکیله سوې وه. هغوی پر دې باندې بحث کړی و چې یا باید روسانو ته شکایت وسي چې دا کارونه بس کړي یا پر روسیې باندې نور بندیزونه ولګول سي او یا نورې لارې چارې ولټول سي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه کومه فیصله نه ده کړې. امریکایي چارواکي وایي د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره انعام ټاکل یو پارونکی اقدام دی او دا به لومړی ځل وي چې د روسي استخباراتي یونیټ د ناټو عسکرو پر خلاف حملې منسجموي. د جمهور رئیس پوټین ویاند وایي چې کرملین ته تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي سوي او د طالبانو ویاند هم له تبصرې کولو څخه ډډه کړې ده. دغه راز د امریکا د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او خارجه وزارت هم له تبصرې کولو څخه نټه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې ټرمپ د روسیې په مقابل کې د مداره سیاست غوره کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دا معلومات ساري ساتل سوي ول خو تېره هفته د برطانیې له حکومت سره هم شریک سول. د امریکا استخبارات وایي د دې معلوماتو ځینې برخې په افغانستان کې د افراطیانو او جنایتکارانو له تحقیق وروسته ترلاسه سوي دي خو دا معلومه نه ده چې روسانو څونه پیسې تقسیم کړي دي او د دې کارونو میکانیزم څرنګه دی. نیویارک ټایمز لیکي پخوا هم امریکایي او افغان چارواکو روسان په دې تورن کړي ول چې طالبانو ته ځینې وسلې ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې تر اوسه پورې په دې کال کې فقط 4 امریکایي عسکر وژل سوي دي او د قطر له موافقې راهیسې بیا طالبانو پر امریکایانو باندې حمله نه ده کړې. اخبار لیکي که څه هم ځینې امریکایي چارواکي مطمئن دي چې روسانو د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره انعامونه ټاکلي دي خو دا معلومه نه ده چې دا مخفي عملیات د روسیې د حکومت کوم اورګان تصویب کړي دي او څوک پکې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم روسیې په 2003 کې طالبان یو تروریستي سازمان اعلان کړ خو په دې وروستیو کلونو کې د دواړو ترمنځ روابط ګرم سوي دي.